او ما تاسو دې کې واقعه بیان کړې وه د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله چې هغه یو پیر د شاګردانو له درس ورکو. نو هغه درس له راغی کېناستو ډېر خفه و. نو شاګردان ورته وایي چې څه چل شوی دی ولې خفه یې؟ یاره بس راتلمه او یو چا بانګي حلالو د غیر الله په نوم باندې با خلک غلي شوی ښه. بیا سبا له بیا چې راغی خفه و. نو بیا ورته شاګردانو ووایي ټولو وایي شیخ صاحب تاسو بیا وی بس خفه به دیم چې هغه بانګي د غیر الله په نوم نه حلالو، هغه یو کس د خپلې مور سره زنا کړې وه. ټولو وایي سبحان الله استغفر الله مور سره زنا. نو هغه ورته بیا ووایي دا خبرې مې ستاسو د پوه کولو لپاره وکړې. پرون چې ما تاسو ته ووایي چې د غیر الله په نوم یې بانګي حلال کړی تاسو یو کس هم خفه نه شو. او دی ورته ووایي چې زه دا نه یم چې زنا وړه خبره ده او بیا د مور سره زنا دا خو د غټو ګناهونو غټه ګناه ده. خو د هغې نه هم غټه دا ده چې یو سړی د الله سره په عبادت کې شریک جوړ کړي، د هغې نه غټه ګناه ده. خو تاسو په هغې باندې خفه نه شوئ. غیرت د الله د توحید دپاره دا خو بیا ډېر کم شوی دی. اوس زموږ معاشرې ته وګوره زموږ ملک ته به لاړ شو. ځه که یو سړی سود کوي نو ډېر خلک به تا ته داسې میلاو شي چې د بدي به بیانوي چې دا سړی څه کوي سود کوي. دا او دا ښه خبره ده چې معاشره کې لا داسې خلک تا ته میلاو شي چې د سود بدي ووایي. که یو سړی ګیره خرئ ډېر به تا ته داسې وایي چې ویره ګیره خریل حرام دي نو پکار. ټنګ ټکور والا باندې به رد وکړي، په زنا به رد وشي. همدغه سړی په خپله دا نه چې بلې کوي، دغه سړی په خپله دربار او درګاه ته ځي او غیر الله ته چغې وایي. ښه که په خپله یې کوي هم نه، په خپله یې کوي نه، خو دا د سره څه ګناه نه ګڼي چې یاره دا خلک تعویضونه یې په غاړه کړي دي یا غیر الله ته چغې وایي یا د قبرونو خاورې څټي یا په قبرونو باندې لاسونه راکاږي د برکت دپاره یا بزرګانو ته سجدې لګي. دا ورته هېڅ هم نه ښکاري. توحید باندې غیرت دا ډېر کم شوی دی. یو خو عامه خبره ده. نو عامو کې داسې چې ډېر به ته داسې میلاو شي پکې دیندارو کې چې هغه په دې ګناهونو باندې خفه کېږي، د شرک نه چې علاوه کم ګناهونه. خو دې شرک باندې ډېر لږ خلک چې هغه خفه کېږي، هغه خلک چې کلک موحدین دي، په دې سخت خفه کېږي چې الله سره څوک شریک جوړ کړي. بلکې داسې به ته ډېر میلاو شي چې د شرک ترویج کوي، نشر کوي او دې ته لارې کولاوي. او بیا زموږ په ملکونو کې خو دا قیسې د ټولو نه یعنې اسان کار دقه دی چې ته یو ځان له یو خانقاه ورته هلته وایي ځان له یو خانقاه جوړه کړه او کښېنه. او نږدې ورځو کې چېرته یو بوډا راغلی دی د سیند دی که د بلوچستان دی کوم ځای د سیند دی که د سیند دی راغلی مدینې ته چې ته ګرځي راګرځي لارې ته ورکه شوې ده او چا ته ویډیو کړې ده. عرب هم دې ته وایي ګوره ړوند تقلید. او الله قرآن کې ویلي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. الله وایي مزه په هغه خبره پسې چې تا ته علم نه وي. که موږ چېرته به د قرآن او حدیث باندې صحیح عمل وکړو زموږ دا ژوند به ټول برابر. چېرته یو سړي نشر کړی ده بیا بل عرب نشر کړی بیا بل او بیا عجم او څوک وایي د صحابه کرامو د دور نه راغلی دی او څوک وایي ابوبکر صدیق په شان دی او څوک وایي د عمر بن خطاب په شان دی. د الله بندګانو د ابوبکر صدیق داسې سړی و چې بس ته سپین ږیری دې ولیدو لار ترې ورکه شوې د ابوبکر صدیق دی او د عمر بن خطاب دی. او په هغه ورځو کې چې د دا ویډیو چلېده دی دلته و او ورب الکعبه ما سره دا یره وما دا سړی چې پاکستان ته لاړ دی نه به پیر جوړېږي. حق پوه شو پیر دی ناست دی اوله خبرو چل نه ورځي غریب له ګډې بیزې ساتلې پرون یې ګډې بیزې ساتلې نن د خلکو مصیبتونه حل کوي. دا زموږ قوم دی او چې پوه کوې نو تا ته وایي دا وابیره پیدا شوې ده دا د اولیاء الله ګستاخ دی. نو صحیح د زمانه هم دغه سړی ښه سړی و او وي به هم ښه سړی خو په دې فتنه کې دې خلکو ور واچو که نه. زه ښه سړی دی سپین ږیری دی خدمت یې وکړه
مال ولا ورکه غریب دی تپوس یې وکړئ علاج ولا وکړه دا ښکلې خبرې او نه لا بل بګو کې د حکومت کسان هم ور روان دي دم درود لا چې دا خو به لوی برکتي سړی راغلی او هغه نه په مدینه کې لار ورکه شوې ده هغه لار ګوري او لا یو کمنټ کړی وي دی د پخواني زمانې یو سړی د الله را لېږلی دی چې وګوري چې دا خلک په هغه زوړ دین پاتې دي او که نه هغه لار ورکه شوې ده یاره دا عقل اوچت نعمت دی الحمدلله والله دا عقل دا نعمت د مرګ پورې برقرار ساتي په موږ باندې عقل دو قسمه بداية كيف عقل دو قسمه یو عام عقل دا الله ډیرو انسانانو ته ورکړی دی بعض داسې لږ دي چې هغه الله د عقل نه محرومه کړي دي یو هغه عقل چې هغې سره بصیرت د دیني د الله خاصو بندګانو ته ورکوي لکه اوس د دې سقي خبره وشوه که نه الله وي نه خبرې کوي نه دوی ته هدایت کوي په دې انډیا کې دا بوتان شته که نشته او انډیا والا خلک کټ تعلیم یافته خلک دي انتهایی تعلیم یافته د دوی ډاکټر او انجینیر هم دغه بوت ته ناستي ستاسو څه خیال دی چې ډاکټر عقل نشته خو بصیرت نشته اوس دا سپین ږیری وی دی د پخواني زمانې کس دی راغلی دی ګوري چې دا خلک په دې دین باندې دی او که نه او زه به بدګماني نه کوم که د هغه نه یې تپوس وکړې دی صحیح دین هغه پخپله هم نه خبره دی موږ څه چیک کوي چې دوی به صحیح دین دی او که نه غریب به پخپله نه خبر او که تی خبر وې دلیل پې دا دی که به خبر وې د دا قصې اوس نه کولی اوس یې جلته کمې شروع کړې خو غریب پخپله نه دی خبر الله دې موږ ته بصیرت نصیب کړي خبره مې په توحید باندې د غیرت کوله چې توحید باندې غیرت وکوي په شرک باندې خفه کېږئ وګوره موسی علیه السلام